د افغانستان د 14 ولایتونو څخه د افغانستان یو ولایت چې مرکز یې د شرنې ښار دی د پکتیکا ولایت دی. تر پایه سره اوسئ ځکه چې په دې ویډیو کې د همدې ولایت په هکله پوره معلومات وړاندې کوو. د پکتیا ولایت د افغانستان یو ښکلی ولایت دی چې دا ولایت د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري. راځئ چې د افغانستان په نقشه کې وګورو چې دغه ولایت کوم ځای کې موقعیت لري. د پکتیکا ولایت د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري چې شمال ته د خوست او پکتیا ولایتونه، لویدیځ کې د غزنی ولایت، جنوبي لویدیځ کې د زابل ولایت او په ختیځ او جنوبي ختیځ کې د پاکستان هیواد پروت دی. دا ولایت ټول 19,410 کیلومتر مربع مساحت لري. د شرنې ښار د دې ولایت مرکز دی چې د غزا کې موقعیت لري. د یونان مورخ هیرودوت د پکتیس په نامه د لرغونو خلکو یادونه کړې ده. همدارنګه بطلیموس هم د پکتین په نوم دغه خلک یاد کړي دي چې د دوی ټاټوبی د پکتیکا ولایت و چې دلته اوسېدل. هغه هیوادوال چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د پکتیکاوالو په نامه یادېږي چې د 2020 میلادي کال د نفوس شمېرنې له مخې د دې ولایت ټول نفوس 1,15,397 تنه و. د پکتیکا ولایت د څه باندې 1,00,000 نفوس څخه 90% یې پښتانه تشکیلوي. خو په دې ولایت کې د پښتنو سربیره 15,000 ازبکان او 15,000 د نورو قومونو خلک هم ژوند کوي چې د دې ولایت 2% نفوس کیږي. یو څه اندازه هزارګان او بلوچان هم په دې ولایت کې ژوند کوي. همدارنګه په 19 میلادي پیړۍ کې یوه ډله تاجکان هم په دې ولایت کې اوسېدل چې آهن فروشي کوله. د پکتیکا ولایت رسمي ژبه د پښتو ژبه ده چې په دې ولایت کې د پښتو په مختلفو لهجو خبرې کیږي. لکه خو په دې بازار کې زه دکاندار یم، څو کاله کېږي 20 کاله کېږي چې زه دکانداري کوم، خو دغه بازار ته هیڅ کور نه ده شوی. دا بازار مرکز دی. که چېرته د دې سیمې د خلکو نظر په پام کې ونه نیسي د پوسر مقرر د پکتیکا ولایت د 19 ولسوالیو لرونکی دی چې دا ولسوالیګانې د دې ولایت په مختلفو حصو کې موقعیت لري. راځئ چې وګورو. د ارګون ولسوالۍ، د امنی ولسوالۍ، د برمل ولسوالۍ، د ترو ولسوالۍ، د جانی خیل ولسوالۍ، د ډیلا او خوشامند ولسوالۍ، د زرغون شهر ولسوالۍ، د زیروک ولسوالۍ، د سرروزې ولسوالۍ، د سروبي ولسوالۍ، د ګومل ولسوالۍ، د ګیان ولسوالۍ، د متاخان ولسوالۍ، د نکه ولسوالۍ، د وازخواه ولسوالۍ، د ورممی ولسوالۍ، د یحیی خیل ولسوالۍ، د یوسف خیل ولسوالۍ او په پای کې د شرنې ولسوالۍ چې دغه د شرنې ولسوالۍ د دې ولایت مرکز هم دی. خو بیا د دې ولایت تر ټولو لویه ولسوالۍ د ارګون ولسوالۍ ده. د پکتیکا ولایت کې د افغانستان یو څو مشهور قومونه هم ژوند کوي لکه زدران، خروټي، سلیمان خیل، وزیر، اندړ او داسې نور. د پکتیکا ولایت کې ډیر مشهور تاریخي ځایونه هم شته لکه د شرنې په ښار کې د پتنه تپه چې قدامت آن تر قبل میلاد پورې رسیږي. همدارنګه د پکتیکا په ولایت کې نور تاریخي ځایونه هم شته چې د ګومل ولسوالۍ له دې اړخه ډیره مشهوره ده ځکه چې ګومل د خروټي د قوم د پیدایښت سره اړیکه لري. ګومل د ټولو خروټو مور ده چې شجره له دې ولسوالۍ څخه پیل شوې ده. د پکتیکا ولایت هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر زرین او اوږد تاریخ لري. راځئ چې د ولایت تاریخ ته یوه لنډه کتنه وکړو. د پکتیکا ولایت اوسنۍ سیمه د تاریخ په هره مرحله کې ډیر د پام وړ وه. د پکتیکا ولایت اوسنۍ سیمه په 229 قبل میلاد کې د سکندر مقدوني لخوا ونیول شوه. همدارنګه کله چې د کجولا کتفیسس لخوا د کوشانیانو امپراتوري رامنځته شوه نو د پکتیکا ولایت اوسنۍ سیمه هم د خاورې یوه برخه شوه. کله چې اسلامي لښکرو په پکتیکا او شاوخوا سیمو حمله کوله نو دا وخت پکتیکا د ساساني امپراتورۍ یوه برخه وه. د اسلامي لښکر لخوا پکتیکا او شاوخوا سیمې ونیول شوې او اوسیدونکي مسلمان شول. د پکتیکا ولایت اوسنۍ سیمه د سامانیانو، صفاریانو، غزنویانو او خوارزمشاهانو برخه هم ګرځېدلې ده. خو کله چې چنګیز خان په منځنۍ اسیا بریدونه پیل کړل نو افغانستان او پکتیکا هم د خپل حکومت لاندې راوستل. له چنګیز خان څخه وروسته د پکتیکا ولایت د تیموریانو او درانیانو لخوا هم ونیول شو چې بالاخره اوس د پکتیکا ولایت د افغانستان یو ولایت دی چې لا د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري. که څه هم د پکتیکا ولایت لوی دښتې لري چې د اوبو د کمښت له امله د کرنې لپاره مناسبې نه دي خو بیا هم د دې ولایت ډیر وګړي په کرنه بوخت دي چې د دې ولایت مهم محصولات غنم، جوار، اوربشې، ماش او لوبیا دي. د پکتیکا ولایت په جلغوزو، انګورو، مڼو او زردالو کې هم مشهور دی چې د دې ولایت ډیری جلغوزي د دې ولایت په سروبي، ګیان، ګومل، زیړوک، سرروزې او داسې نورو ولسوالیو کې ډیر دي.
د پکتیکا ولایت کې د کرکټ، فوټبال، والیبال او داس نور سربېره یو څه د نوري محلي لوبې هم ترسره کیږي لکه نیزه‌بازي. نیزه‌بازي په دې ولایت کې ځانګړی ځای او محبوبیت لري چې په دې ولایت کې د پکتیکاوالو لخوا ترسره کیږي. مننه چې بیا هم تر پایله موږ سره پاتې شوي او د پکتیکا ښکلی ولایت مو هم تر پایله موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدلي وي نو حتما یې له موږ سره هم شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ ځکه په بله ویډیو کې به یو ځای د پنجشیر ولایت ته ځو.